السلام علیکم. د سرو زرو په قیمتونو کې بیا په یو ورځ کې ډېر غټ ګراوټ راغلی دی، ډېر ښکته دا قیمتونه راغلي دي. دې خوا په غور باندې وګوره، په پاکستان کې په یو ورځ کې په 13 جنوري باندې د سرو زرو قیمتونه 15,000 روپۍ غورځېدلي دي. دا اوس په پاکستان کې هم دغه شانتې غورځېدلي دي، دا که ته په افغانستان کې، دا که ته په هر ځای کې. دا انټرنیشنل لیول باندې په ګلوبل مارکیټ کې د سرو زرو قیمتونه ښه کافي راپرېوتي دي. تقریبا 5,72,000 روپو پورې توله رسېدلې وه، اوس واپس 5,15,000 روپو پورې راکوزه شوې ده. ته که خیال وکړې که نه، دا ګوره وړه خبره نه ده. وړه خبره ځکه نه ده چې د سرو زرو په قیمتونو کې دومره فلکچویشنز په دې تاریخ کې نه ولیدلی شوي دي. په دې لسیزو کلونو کې دومره فلکچویشن د سرو زرو په قیمتونو کې نه ولیدلی شوي. دا چې څومره په دې جنوري میاشت کې په دې 2026 کې ولیدلی شول، سپیشلی د ایران سره چې کوم د امریکا مسایل روان دي، کم خفګان چې د یورپ د امریکا سره روان دي، کم تجارتي جنگ چې امریکا د چاینا سره کول غواړي، دا ټول چې په دې کم وخت کې سټارټ شوي دي که نه، په دې دوران کې د دې سرو زرو قیمتونه نه دي. دا په دې یو میاشت کې فلکچویټ دونه شو څونه به چې په یو کال کې کېدل. اوس د کال والا سلسله که ورځو له راتاویږي، نو دا تا ته په عالمي اقتصاد کې ډېر غټ حل چل ښیي. دا اثر په تام غورځوي، ستا په پیسو هم غورځوي، ستا په جیب کې چې کومې پیسې دي، ستا په ملک کې چې کومې پیسې دي، ستا د ملک چې کوم اقتصاد دی، په دې ټولو باندې اثر غورځوي. اوس ولې د سرو زرو داسې اهمترین ډیولپمنټ بل کوم شوی دی چې د سرو زرو قیمتونه اکدم په ښکته باندې رالل، دومره فلکچویشن دا دی ولې؟ اصل کې دې ټایم کې د چاینا او د امریکا په خپل منځ کې ښه مضبوط جنگ شروع دی. پرون موږ په دې باندې کلاس اخیستی و چې امریکي ډالر په 10 کالو کې دونه نو کمزوری شوی، څونه چې د ډونالډ ټرمپ په صدارت کې او سپیشلی په دې میاشت کې کمزوری شو. که هغه کلاس چا نه یې اخیستی، اول لاړ شئ هغه کلاس واخلئ، هغه وګورئ، هغه لیکچر وګورئ، د هغې نه بعد که دا لیکچر ګورئ نو نور به په ښه توګه په ښه طریقه باندې پوهېږي. په انټرنیشنل لیول باندې اوس دا جګړه د چاینا او د امریکې په خپل منځ کې روانه ده. د چاینا برپور کوشش دا دی چې امریکي ډالر راوغورځوي. په ډي ډالرایزیشن کې د ټولو نه مضبوط سټرګل که په دې دنیا کې څوک کوي، هغه چاینا کوي. نو هغه غواړي چې امریکي ډالر راوغورځوي او امریکا ښه برپور کوشش کوي چې دا شکست د چاینا له ورکړي او خپل امریکي ډالر برقرار وساتي یا یې نور مضبوط کړي، هغه شانتې کې ډالر ډامیننسي په دې دنیا کې وساتلی شي. اوس د دې چاینا سره شاته د ده ملګری ایران ولاړ دی او ایران له په دې وجه باندې ډونالډ ټرمپ او امریکا ښکاره دمکیان یې ورکړه چې درځم در پسې فوج مې در وستی دی، دومره فوجي قوت مې در جمع کړی دی، اولم دی او ته به زما سره نیوکلیر ډیل کې، ته به میزایل پروګرام نه تیاروي چې په تا کې طاقت نه وي چې کوم رژیم یې هغه به زما په خوښه باندې چلېږي، هغه که تیل هم خرڅوي زما په خوښه باندې به یې خرڅوي. هلته کې د هغه سره جګړه هم روانه ده. نو هغه په دې وجه باندې په دې حالاتو کې نور هم د چاینا سره ښه په مضبوطیا سره ودرېږي چې تکړه شه زم د سره یم او دا ډالر راوغورځوه، دا ډامیننسي به د دې امریکا، دا د دې امریکا سوپریمیسي، دا د دې ډالر سوپریمیسي به ختمو. نو دا دواړه ملګري شوي دي. بل طرف ته د امریکې سره د ده خوږترین قریبترین او د ډېر وخت نه دوست یار یورپ چې کوم ولاړو، هغه د ده سره د ایران خلاف خو شا په شا بلکل کلک ولاړ دی، د ده سره ولاړ دی. خو چې کله د چاینا خبره راشي، د غټې اکانومي خبره راشي، نو هغه اوس یورپ سوچ کوي چې دا امریکا نه ده، په ده باندې موږ اعتبار نشو کولی. موږ غواړو چې خپل ځان فاینانشلی انډیپینډنټ کو، ډیفنسیولي د دفاع په طور باندې ځان انډیپینډنټ کو چې امریکې ته زموږ ضرورت نه راځي، ځکه دا امریکا خو الټه په موږ باندې راتاویږي. کله رانه ګرینلینډ اخلي، کله دیګو ګارسیا خبرې کوي، نورو جزیرو خبرې کوي، نو دا سره او کله ناکله د رشیا سره د ملګرتیا خبرې کوي. نو دا ډونالډ ټرمپ د ده په صدارت کې چې کوم امریکا ده، دا زموږ په ښه نه راځي او سبا کېدای شي بیا د ده په شانتې یو صدر راشي. لهذا دې ټایم کې د ګرینلینډ په ایشو باندې یورپ پارشلی د دې امریکې نه خفه دی. نو د دې یورپ د دې امریکې سره دا خفګان، د دې چاینا او ایران یو کېدل، دا ټولې خبرې راځي او ډالر له زور ورکوي، ډالر کمزوری کوي او ډالر چې کمزوری کېږي نو په مقابله کې چاینا کوشش کوي چې سره زر وخیږي او چې چاینا کوشش کوي چې سره زر وخیږي، په هغې طرف باندې ټیکټکس امریکا کوي. امریکا خپل گیم چلی، خپل داو چلی او کوشش کوي چې د سرو زرو قیمتونه راوغورځي. نو د دې دواړو په خپل منځ کې چې دا جنګ دی چې چاینا مضبوط شي سره زر په بره او چې امریکا مضبوط شي سره زر په ښکته باندې راتل شروع شي. اوس دې ټایم کې داسې اهمترین څه ډیولپمنټ شوی دی چې एकदम په یو ورځ کې سره زر دومره راپرېوتل په ګلوبل مارکیټ کې هم، څومره چې په یو کال کې په کار وکړو د نارمل روټین مطابق ښکته راتلل، نو چې راغورځېدلي وو. اهمترین ډیولپمنټ دا دی چې دې خوا په غور باندې لږ وګوره. دا خبره ټوله تاویږي د دې کس نه. د دې کس نوم دی کیوین وارش. دې ټایم کې چې د امریکې کم US فیډرل ریزروز دي،
مطلب ومنه دا هغوی چې کوم خزانه ده، د هغوی چې کوم سنټرل بانک دی، د هغې مشر ریټایر کېدل واله دی، د هغې د مشر نوم دی جیروم پوویل، او هغه دا یو دی په مای کې به دا یو ریټایر شي. صحیح ده. نو د ده په ځای به اوس بل کس راوستل غواړي، د ده په ځای چې د کوم بل کس نامینیشن ډونالډ ټرمپ په خپله وکړو، وایټ هاوس په خپله وکړو، نو هغه دا یو دی کیوین واش. اوس دا کیوین واش نه دی، دا د ده په باره کې ځینې خبرې مشهورې دي. د خلکو په ذهنونو کې د ده یو تصویر جوړ شوی دی، او صرف د ده دغه تصویر چې د خلکو په ذهنونو کې جوړ شوی دی، هغه د خلکو ذهنونه بدل کړه، او هغه په دې ټوله دنیا کې د 100,000 په قیمتونو کې تبدیلي راوستله، او په ټول اکانومي کې یو هلچل برپا کړو چې هغه ډونالډ ټرمپ غوښتل چې دغه شانتي کې وشي چې د 100,000 قیمتونه پرېوځي، او د هغې په مقابله کې ډالر مضبوط شي. اوس ګوره ښه، د ده په باره کې چې کوم تصویر د خلکو په ذهنونو کې جوړ دی، سپیشلی د انویسټرز ټریډرز د هغوی په ذهنونو کې جوړ دی، هغه دا دی چې دی هاکش سړی دی. هاکش. اوس هاکش څه مطلب شو؟ ګوره، امریکا ده، هلته کې سودي نظام چلیږي. په دغه سودي نظام کې که ته قرض رالی یا قرض بل کس له ورکوي یا په بانک کې پیسې ږدي، نو په هغې باندې سود راځي. دغه د سود دا قیمت به ډیسایډ کوي دا فیډرل بانک. دی به وایي چې 2% به د سود قیمت وي. اوس چې باقي څومره بانکونه دي یا څومره ادارې دي، هغه به د سود قیمت دغه ساتي. په انګلیش کې دې ته وایي انټرست ریټس، د سود قیمتونه. اوس که فرض که د سود قیمتونه های فیډرل بانک های ساتل غواړي، دغه ته وایي هاکش. او که فرض که د سود قیمتونه لو ساتل غواړي، هغې ته وایي ډویش. لکه ګوره، تا که فرض که چېرته کې ټریډینګ لیدلی که نه، په فارن ایکسچینج باندې چې څوک ټریډینګ کوي، یا په سټاک مارکیټ کې څوک ټریډینګ کوي، یا کرپټو کرنسي دا بیټکاین وغیره په دې کې ټریډینګ کوي، نو په هغې کې به تا دا چارټ لیدلی، دا چارټ دې ته کینډل سټیک چارټ وایي. کینډل سټیک پیټرن د هغوی اندازه لګوي چې دا قیمتونه به په بره ځي که په ښکته به راځي. نو په دې کې مختلف پیټرن وي. نو په دې کې مونږ وایو که نه چې کله دا چارټ په بره باندې ځي، نو مونږ وایو دا بولش دی، بولش. او چې کله په ښکته باندې راځي، نو مونږ وایو دا بیارش دی. اوس د دې بولش او بیارش څه مطلب دی؟ بولش مطلب د غوی په شان، د غوی چې طاقتور په بره باندې ځي. د دې مطلب دا دی چې بولش که تا ته پته ولګي چې چارټ بولش دی، نو مطلب په بره باندې قیمتونه روان دي. بیارش، بیر وایي بالو ته، بالو داسې بالو داسې ببلو ساټلا غونته کې کمزوری غونته، نو بس داسې دا نښه داسې دی چې لکه دی په ښکته باندې روان دی. نو د بیارش مطلب که بیارش تا ولیدو، نو د دې به مطلب دی چې قیمتونه په ښکته باندې روان دي. نو دې ته مونږ وایو بولش بیارش. دغه شانته کې د امریکې چې کوم د سود قیمتونه دي، انټرست ریټس دي، فرض که هغه د مضبوط ساتل غواړي، قوي ساتل غواړي، بره ساتل غواړي، سیوا ساتل غواړي، نو هغې ته هاکش وایي. هاک خو اصل کې وایي ټپوس ته، خو مطلب د باز په شانتي. نو باز یا ټپوس هغه یو طاقتوره مرغۍ ګڼلی کېږي، په بره باندې زور کوي. نو چې سود قیمتونه هایي، هغې ته وایي هاکش. ډوش، ډو وتی دی، ډو فاخته ته وایي، یا ته ویلی شي کوتره یاده کا. نو هغه د امن یوه نښه ګڼلی کېږي، کمزورې مرغۍ ګڼلی کېږي، په چا باندې حمله نه کوي. نو هغه دا شو کوي چې سیز په ښکته باندې روان دی. نو د ډویش مطلب چې کله د سود قیمتونه لوی ډوي شي، هایي هاکي شي. اوس په دې دواړو کې امریکا وقتاً فوقتاً ګوري چې په کوم کې د ده فایدې، نو د هغې مطابق د سود قیمتونه سیټ کوي. په لو کې هم کله د ده فایده کېږي، کله د ده په های کې فایده کېږي. اصل کې د دې ډونالډ ټرمپ د دې جیروم پاویل سره جګړه دا وه چې ته د سود قیمتونه لو وساته، ډویش یې وساته. خو اوس د دې د ډویش کولو سره ډالر کمزوری کېدو، او هغه مونږ ولیدل چې په 10 کال کې ډالر دونه نو کمزوری شوی، اوس یې څومره کمزوری شو. او ډونالډ ټرمپ وایي چې د بزنس لپاره دا ښه دی، خو خلک یې ورسره نه مني. خلک وایي چې د بزنس لپاره ښه خو ته یادې، خو دا دشمنان دي چې ښه دي په ډي ډالرایزیشن پسې، که ډالر یې دې راوغورځو سباله بیا به څه کوې؟ بیا به په دې دنیا کې ډالر ډامینیټډ کرنسي نه چلېږي. د ډونالډ ټرمپ سره هم دا غم پیدا شوی دی. نو د ډونالډ ټرمپ خو د ده سره جګړه دا وه چې ته د سود قیمتونه کم وساته. خو اوس د ده په مقابله کې چې دا کم کس راوستی دی، نو د ده په باره کې مشهور دا دی چې دی هاکش دی. هاکش مطلب دی د سود قیمتونه های ساتي. نو های خو هغه هم ساتل. اوس دا تا ته شو کوي چې کېدای شي ډونالډ ټرمپ یو ټرن اخیستی، چې هغه زیات انالیست، زیات ریسرچرز دا وایي چې نه دی اخیستی، د دې به مخکې پته لګي، د ده په راتلو کې لا لږ ورځې شته دی، لږ وخت پکې شته دی، مخکې پته لګي. خو زیات ریسرچرز انالیست دا وایي چې یاره هاکش دی. نو که ډونالډ ټرمپ د یو هاکش سره اختلاف ساتو، خو چې کله یې ولیده چې د ایران سره جړپ، یورپ خفه دی، د چاینا سره تجارتي جنګ، هلچل ډېر ګډوډ روان دی، ډالر په کمزوري کېدلی شوی دی، کېدای شي هغه یو ټرن اخیستی. نو هغه واپس بل داسې کس راوستی دی چې هغه هاکش دی. هغه به څه چل کوي؟ هغه به د سود قیمتونه بره ساتي. صحیح ده. اوس دلته کې کېده و ماته غوږ، د سود قیمتونه که بره ساتي، نو د هغې سره به څه چل کېږي؟ دې خو اوس ته راتاو شه اصلي خبره ده. ټرند چلیږي هاکش مطلب کم یو ایس فیډرل ریزرو والا چیرمن چې کم ډونالډ ټرمپ نامینیټ کو، چې هغه به راځي په مای کې، مطلب دا بل
چې هر کله ریټایر شو هغې نه بعد به راځي نو د خلکو په ذهنونو کې دا راغلی چې اوس خو به د سود قیمتونه خیږي ښه چې د سود قیمتونه خیږي هایر انټرسټ ریټس دي د هغې سره به څه چل کېږي چې کوم هم د امریکې بانډز د یو اس ټریجري بانډز په دې باره کې پرون تاسو ته ما په کلاس کې خبره کړې وه ځکه مې درته وویل که پرونی کلاس تا واغېستو نن به پرې ښه پوهېږي امریکا خلکو ته وایي چې ما له قرض پیسې راکوه زه به تا له د هغې په مقابله کې یو بانډ یو کاغذ درکوم دا به ذمواري که فرض کا ته وایې چې زما پیسې ما له واپس راکړه ما له دا بانډ راکړه زه به تا له پیسې درکړم که ته دا بانډ په بل چا خرڅولی شي هغې ما له راکوي زه به د هغه بانډ چې څومره قیمت دی به ولې واپس ورکوم خو فایده به په دې کې تاسو ته دا وي چې تا پیسې کله په یو اس بانډز کې انویسټ کړئ نو په یو اس بانډ پسې راځي یو څیز چې هغې ته دوی وایي ییلډ مطلب ګټه نو ستا پیسو به په پیسې پرتي عمره به پرتي څومره چې په یو اس بانډ کې تا انویسټ کړی دي خو د پاسه به پې ایکسټرا ګټه راځي څه ته چې موږ په اسلام کې سود وایو سود به راځي نو اوس که انټرسټ ریټس هاي ګټه به سې وایي که انټرسټ ریټ د سود قیمتونه لوی نو ګټه به لوی اوس چې کله هاکش ټرند چلیږي خو د دې مطلب دا چې د سود قیمتونه به سې وایي که نه چې د سود قیمتونه سې وایي نو د هغې دا مطلب شو که چا یو اس بانډز واغېستل نو هغه ته به ګټه سیوا کېږي نو بیا زیات خلک وایي چې لکه په دې سرو زرو کې چې تا پیسې انویسټ کړي دي نو ټیک ده سره زر د ټولو نه سیف د ټولو نه محفوظ سرمایه ده خو ګټه خو د واپس دونه نه درکوي که نه صرف به د پیسې په پیسو پرتي دې ټایم کې انټرسټ ریټس هاي دي هاکش ټرند روان دی ییل به سیوا راځي د دې سرو زرو نه پیسې راوباسه د ګولډ نه پیسې راوباسه او په یو اس بانډز کې انویسټ کړه نو کم از کم پیسې به دې په پیسو پرتي ګټه به پسې سیوا راځي د سود په شکل کې نو خلکو چې کله دا کتلی چې هاکش ټایپ سړی راغلی دی هغه به د یو اس فیډرل ریزرو د یو اس سنټرل بانک چیرمین چې مشر به شي سود قیمتونه به خیږي نو هغوی د سرو زرو نه پیسې ایستل شروع کړي دي په یو اس بانډز کې لګول شروع کړي دي اوس د سرو زرو نه چې پیسې وباسي نو د سرو زرو قیمتونه به ښکته راځي په دې طریقه باندې د سرو زرو قیمتونه په ښکته راتلل شروع شوي دي خو تا ته ما وویل چې دا به هم څه وخته پورې چلیږي اوس په پته لګي په دې دنیا کې دې ټایم کې په اقتصاد کې په جیو پالیټکس کې دا رد و بدل دا فلکچویشن دا هلچل دومره په تیزۍ سره روان دی چې په کال کې کوم فلکچویشن د سرو زرو په قیمت کې کېدو په ورځو کې کېږي د دې نه ته اندازه لګولی شي چې سټیبل کنډیشنز دې ټایم کې د ټرمپ په صدارت کې د امریکې نه دي نو د ټولې دنیا نه دي اثر په ټوله دنیا باندې راغلی اوس ګوره د دې نه امریکې ته یو څو فایدې کېدی شي هغه دا چې نمبر 1 تاسو ته دا ما ویلیو چې دا د امریکې کم بانډز دي د ټول نه سیوا د یورپ سره دي د یورپ سره تقریبا د 3,000 اربو ډالرو بانډز پراته دي د امریکې یورپ د ګرینلینډ په سر د امریکې سره وران شوی دی ورته وایي دا بانډز واپس در کوم مال پیسې واپس راکړه نو دا خو د امریکې اقتصاد خرابېږي دا خو اکانومي خرابېږي نو اوس که هغه د هاکش ټرند په دې دنیا کې خور کو د خلکو په ذهنونو کې خور کو نو هر عام انویسټر په ذهن کې دا خبره راځي چې په یو اس بانډز کې پیسې ولګوه نو کوم چې هغه یورپ امریکې له دمکي ورکوله د هغې ازاله امریکا کولی شي د باقي د دنیا د انویسټرز نه چې هغوی د دې ټرند د وجې نه په یو اس بانډز کې پیسې لګول شروع کړي نو که فرض که بیا یورپ خپلې پیسې د امریکې نه غواړي بانډز له ورکوي هغه بانډز امریکا په بل ځای کې خرڅولی شي په خبره باندې پوهېږي الټرنیټیو یې ولې وکتو بل یې ورسره فایده دا وشوله چې خلکو سره زر خرڅول شروع کړه دق خو امریکې غوښته ډونالډ ټرمپ غوښته چې سره زر کمزوري نو زمونږ ډالر به مضبوطي او چاینا غوښتل چې نه سره زر د طاقتوري نو ډالر به کمزوري اوس ډالر مضبوطي کې د دې سره څنګه چې د سرو زرو قیمتونه وغورځېدل خلکو پیسې په یو اس بانډز کې انویسټ کړي په یو اس بانډز کې انویسټ کړل خو امریکې ته پیسې لاړې نو چې امریکې ته پیسې لاړې یاد ساته د یو اس بانډ چې تالي دا په ډالر کې د دې دپاره به ته ډالر علي نو خلک به اول ډالر اغوستل شروع کړي چې ډالر اغوستل شروع کړي نو ډالر به واپس سټرینتن کېدل شروع شي نو د دې سره کېدای شي چې دا کم ډالر کمزوری کېدل شروع شي او واپس کېدای شي هغه مضبوط شي او په بره باندې لاړ شي نو دا ډونالډ ټرمپ ته امریکې ته دې ټایم کې د دې یو ټرند نه فواید کېږي فایدې رسي او دقه پسې چاینا نښتې ده چې یاره دا د سرو زرو قیمتونه چې امریکا راغورځول غواړي چې دا زه په بره باندې وخېږم چاینا اوس څه چل کوي چاینا داسې کار کوي چې هغه د دنیا ذهن هم دقه شانته کې چې جوړوي ګوره چې د امریکا نه ده د پیپر میټل کنسپټ په مخ کې باندې وړي د مغربي دنیا هم د پیپر میټل کنسپټ په مخ کې باندې وړي ما سره فزیکل اسټ دی د خدای ظالمانو زما طرف ته راتاو شي په سرو زرو کې پیسې انویسټ کوئ نو ما سره په حقیقت کې سره زر شته دی د امریکې په ډالر کې مه انویسټ کوئ ګوره پیپر
میټل کنسپټ څه شی دی چې تعالی د سرو زرو په بدله کې یو رسید درکړل شي. اصل کې ته ویلی شي چې ډالر هم یو قسم د پیپر میټل کنسپټ و. ډالر څنګه مضبوط شوی دی خو د امریکې سره سره زرو او هغې خلکو ته وایي چې دا ګرین بیک دا یو رسید دی د هغه سرو زرو په بدله کې. ستا سره زر زما سره پراته دي دا رسید د ځان څخه کېده که واپس یې کله راکوه زه به تعالی ستا سره زر درکوم. په 1971 کې بیا حالات بالکل بدل شو ځکه چې ډالر دوی ډېر زیات چاپ کړی خو ډالر بیا د امریکې د سټیبلیټي د وجې سټیبل شو په دې باندې مونږ کلاس اخیستی و. نو دقه شانتې اوس د ډالر نه علاوه هم داسې پیپر چلیږي او دا دوی صرف د بزنس دپاره کوي. هلته کې ته بینک ته لاړ شي هلته کې بینک تا ته وایي چې تا دونه سره زرو کې پیسې انویسټ کړي یا دونه سپینو زرو کې پیسې انویسټ کړي دا واله کاغذ که ډیجیټلي نن سبا خو دنیا ټوله ډیجیټل چلیږي. ډیجیټلي هم درکولی شي داسې فزیکلي پیپر لیدل کې دا ستا سره دي دا پیپر که ته په چا باندې خرڅوې دا به د سپینو زرو یا د سرو زرو په قیمت باندې خرڅېږي. هغه کس که واپس خپل سره زر غواړي فرض کا نو هغه داسې کار کولی شي چې ته د بینک له به راشي ته به ووایي چې دا وګوره دا رسید دی دا واله زما له خپل سپین زر یا سره زر راکړه. خو هغه هلته کې څوک دا کوي نو بس هغه کاغذ یو کس والي قیمتونه بره وخیږي په بل یې ورخرڅ کړي هغې والي قیمتونه په بره باندې وخیږي بل کس باندې ورخرڅ کړي او هغې والي کېدای شي قیمتونه راوغورځېږي د هغه پکې تاوان وشي. په دې طریقه باندې هلته کې د پیسې تاویږي سرکولیټ کېږي خلک ګټه کوي د بزنس دپاره صرف هغوی کوي. اوسو د دقې 1971 د نیکزن شاک مثال چاینا خلکو له ورکوي او د خلکو ذهنونه دا جوړوي چې یورپ هم په خپله دا ومنله ګوره سبا لکه تاسو د دوی نه خپل په حقیقت کې سره زر یا سپین زر غواړئ د دوی سره شته دی نه صرف کاغذ تاویږي را تاویږي. جب کې که زما په ملک کې انویسټ کوئ نو زما د سرکار په نګرانۍ کې زموږ سره سره زر سپین زر دا باقي میټلز په حقیقت کې دونه پراته دي که سبا ته ماته وایي چې یاره دا پیسې ما ستا په ملک کې انویسټ کړي دي دا زما سره رسید دی دا رسید والا مال سره زر راکړه زه تعالی په حقیقت کې سره زر درکولی شم او خبر هم صحیح ده. دې ټایم کې دا تاسو ته ما په پرون کلاس کې ویلي چې د ټولو نه سیوا میټلز کې مایننګز کول پروسس کول د ځان سره ساتل په دې کې چاینا ډېر په تیزۍ سره په مخکې باندې روان دی او د هغې وجه دا ده چې دی چې کوم د ټیکنالوژي دا پروډکشن کوي دا سولر شیشې جوړوي دا د چارج والا ګاډي جوړوي دا مختلف قسمه د ټیکنالوژي څیزونه جوړوي نو په هغې کې په حقیقت کې دا میټلز په کار راځي. هغه خو صرف د بزنس دپاره نه کوي که نه چې بس کاغذ دی او تاویږي دي هغه په حقیقت کې په څیزونو کې په کار راولي چې په کار راولي نو بیا خو په حقیقت کې دغه سره زر یا سپین زر فزیکلي په کار دي. هر میټل چې فزیکلي په کار دی نو فزیکلي د هغه سره شته دی نو هغه د دنیا ذهنونه دا جوړوي چې انویسټ کوي پیسې په سرو زرو کې انویسټ کوي او ستاسو سره زر به زما سره امانت پراته زما سرکار ته راننوځي دلته کې چې زما کم مارکیټ کې سره زر تاویږي را تاویږي په هغې کې پیسې انویسټ کول شروع کوي. په دې طریقه باندې په سرو زرو کې به انویسټمنټ کېږي او د سرو زرو قیمتونه به په بره ځي هغه انویسټمنټ به په چاینا کې کېږي د هغې په مقابله کې به ډالر په ښکته باندې را پرېوځي نو دا شدید مقابله شروع ده. په دې شدید مقابله کې ته اینې چې د سرو زرو قیمتونه دومره فلکچویټ کېږي چې په ورځو کې دننه بره ښکته داسې کېږي کم بره ښکته والی چې په نارمل روټین کې په کلونو کې په کار. اوس دقه ما تاسو ته ویلي وو که نه یو کال مخکینۍ خبره ده تقریبا رایاد کا چې ډونالډ ټرمپ داسې کار وکړو چې هغه ووایي چې یاره داسې کار دی په دې ورلډ وار 1 په دې ورلډ وار 2 کې چې موږ کوم سره زر راټول کړي وو زموږ په هغې اهمترین قلعه په فورټ نوکس کې پروت وو هغې ته یو چکر لګول غواړي چې یو پیری چک کوم چې سره زر هلته کې شته دی که چا ته والې نه چاینا ته یې نه لېږلي دا چاینا څنګه په دومره تیزۍ سره په دې سرو زرو راغونډولو کې لګیا دی هغې کې سرګرم دی او په هغې کې ښه په مضبوطیا سره په مخکې باندې روان دی. ټیک د هغه خو مونږ ته پته ولګېده په 1991 کې چې ډالر مونږ سیوا چاپ کړی دی په غټ مقدار کې د هغې د شاته اوس سره زر هغه شانتې نشته د هغې ګارنټي اوس صرف د امریکې سټیبلیټي ده صحیح ده خو هغه شته کوم سره زر چې راسره دي چې هغه راسره شته دی که نه داسې نه وي چې دا چاینا زموږ نه په څه طریقه باندې څه په جاسوسۍ باندې څه په فراډ اخوا دېخوا طریقه باندې وباسي ټول سره زر سبا د هغه سره جمع وي نو بیا د ډالر زیرو والا بیا چې هغه کومه کرنسي غواړي هغه به سټرانګي هغه وایي دا چکر ماله راکړه او بیا د هغې نه باید وي چې دې ټایم کې د دنیا توجه کرپټو کرنسیز طرف ته اوړېدلې ده او د کرپټو کرنسي بادشاه بیټکاین دی لحاظه موږ له پکار دی دا اوس په مارچ کې هغه دا ایگزیکیوټیو آرډر ساین کړی موږ په کلاس هم اخیستی چې د امریکې په یو اس فیډرل ریزرو کې په یو اس فیډرل ریزرو کې سټریټیجیک بیټکاین ریزروز هم پکار دي د بیټکاین خپل ریزروز پکار دي هغه څه وي چې دا د راروانې زمانې یو ډیجیټل ګولډ دی ډیجیټل ګولډ څنګه چې په ورلډ وار 1 او 2 کې امریکې په حقیقت کې سره زر راجمع کړي وو او د هغې په بنیاد باندې ډالر جوړ کړو چې نن سبا ډالر دی او چلیږي اوس ډیجیټل دور دی او په ډیجیټل دنیا کې دا بیټکاین هغه کردار ادا کولی شي ځکه چې بیټکاین هم لیمیټډ دي څنګه چې په ځمکه کې سره زر لیمیټډ دي مطلب په مخصوص
مقدار کې دي چې ختم شو بس ختم به د سره زر را پیدا کیږي نه د بوټو په شان رازرغونیږي نه صحیح ده او نه ته د بل میټل نه جوړول شي د قشن بټکاین هم 21 میلیون کاینز دي 21 میلیون کاینز دي د دینه سیوا بیا شته دی نه ته نور نشي جوړولې نو هغه چې د استراتیژیک بټکاین ریزرڤز به جوړ کو کوشش به وکړي چې د ټول دنیا نه د بټکاین راټول کو څنګه چې سره زر راټول کړیو دا بټکاین چې ځان سره وساتل ټول دنیا په دې باندې د ټایم کې ډیپندنت د بلاک چین ټیکنالوژي چلیږي دنیا بلاک چین ټیکنالوژي ډیسنټرلایزډ ټیکنالوژي طرف ته روانه ده نو دا بټکاین به نور مضبوط شي چې دا مضبوط شي د ریټ په موږ فکس وساتو چې برخه ډیر نه کیږي د دې سره به ډالر پیک کو څنګه هغه وخت د 100 سره ډالر پیک کړو نو ډالر به واپس ډالر به نه راغورځي دا د ډی ډالرایزیشن نه د بچ کېدلو لپاره د امریکای ټاکټکس دي او کوشش کوي چې د ډی ډالرایزیشن خپل ځان بچ وساتو ډالر مضبوط وساتو او ټرمپ چې کوم طریقې اختیاري هغه کوي چې ډالر د کمزوري نو هغه دا غواړي چې لږ د کمزوري چې صرف دومره چې د امریکای ایکسپورټ سیوا کیږي امپورټس کم کیږي صرف د دې لپاره دا نه چې د دې نه د ډی ډالرایزیشن وشي خو هغه اوس د دې ټیم کې د ایران سره د کم کلیش روان دی دا غینه آیل کرایسس د تیلو بحران جوړېدل شي د چاینا سره تجارتي جنگ واپس یو غټه خدشه ده د یورپ سره مالډي د تجارتي جنگ خدشه جوړه شوې ده دا غ سره افغان جوړ شروع شوې دی نو هغه ډونالد ټرمپ دا سینس کړ چې دا په ډی ډالرایزیشن کې ډېر غټ کردار ادا کولی شي نو بس اوس دې ټایم کې د یو اس فدرل ریزرڤز د یو اس سنټرل بانک د هغوی د مرکزی بانک چیرمن صرف چینج کو دا غینه دومره غټ ټرند په دنیا کې جوړ شو چې د سرو زرو قیمتونه एकदम په خطه باندې لاړل او چاینا به اوس واپس کوشش کوي چې په بره باندې بوزي اوس به ته په دې خبره باندې پوه شې خو دلته کې یو څو سوالات اوس پیدا کیږي هغه سوالاتو طرف ته زو خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دا ویم چې بله ورځ کوم اعلان ما کړی و که نه چې مونږ نوی چینل جوړ کړی دی د هغې چینل په باره کې ملګري تپوس کوي چې څنګه په هغې باندې به کله کلاس راځي په هغې باندې به کله ویډیو راځي نو په هغې باندې لږ کار پاتې دی هغه کار مونږ مکمل کړو نو ډېر زر انشاءالله کوشش بدای امید ده چې په دې هفته کې د کار مونږ راټول کوو نو په دې باندې بیا مونږ کلاسز اغستل شروع کوو طارق پټان هیلث پلس فټنس هیلث او فټنس په اړه کې خبره کوو ان جی اس جنرال سټډیز اکثر مرګري وایي چې ساينس هغه لیکچر څه شولې نو په جی اس کې مونږ مکمل د ساينس لیکچر شامل او وزټ ته کولای شي فیک چینل هم بلا شکل وی شي خو باقي هغه سبا مخ کې ګورو کوېسچن چې کوم په ذهن کې راځي هغه دا راځي چې ټیک ده امریکا وایي چې زه په دې طریقو باندې دا ډالر سترانګ کم یو اس ټریجري بانډز کې به خلک پیسې لګول شروع کړي سود قیمتونه هاي دي د هغې سره به د سرو زرو قیمتونه پرېوځي ځکه د هغې نه خلک پیسې راوباسي په دې کې جمع کوي او ډالر به مضبوط شي خو سوال دلته کې دا پیدا کېږي که دا ډالر مضبوط شو او دقه شانته کې د ایران له دا تریټ ورکوي او د ایران سره ډغر وواله نو آیل کرایسس خو به راځي که نه د تیلو بحران خو به راځي که نه او د تیلو بحران که راغی نو هغه تاسو ته ما ویلي او تاسو مې پرې پوه کړي وایي چې د دې تیلو سره دا ډالر پیګډ دی نو بیا د ډالر په قیمت کې هلچل شروع کېږي بیا به ورسره څه چل کې بیا به دغه یو اس بانډ سره خلک څه چل کوي چې ځان سره صرف د یو کاغذ په شکل کې ساتلی دی دا به موږ د خلکو په ذهنونو کې د انویسټرز په ذهنونو کې یو سوال پاتې چې دې سره بیا څه کوو ایران سره ډغر اول دا یو ترټ دی د دنیا اکانومي تم د امریکای اکانومي تم او ډالر ته هم سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 د چې وایي چې دا ډیجیټل ګولډ دی زموږ سره بټکاین کوم جمع کو په غټ مقدار کې جمع کو د دې ریټ په موږ فکس وساتو دا غي سره به ډالر پیک کو ډالر ته بیا څوک څه نشي ویلی ځکه د ټولو نه سیوا بټکاین چې د هغې ته د ټولې دنیا توجه راوړېدلی د ډیجیټل ګولډ د هغه زموږ سره دی ټیک دی دا خو تا وکړو خو بیا خو هم دا ډیجیټل دی ټیک دی ته ورته ګولډ وایې خو ډیجیټل خو دی د بلاک چین ټیکنالوژي څه پته لګي د ډیجیټل دنیا په مستقبل کې څه پته لګي دا هم راغورځېدی شي دا هم د څوک چیلنج کولی شي دا هم خرابېدی شي دا خو ریل اسټ په حقیقت کې فزیکل سره زر چې څنګه دي د هغې څخه مقابله نه شي کولی که نه نو که فرض که دې توجه دې طرف ته راړئ او چاینا ته په دقه رفتار کې په مخ کې باندې رواني یو فزیکل ګولډ هغه جمع کوي او سبا له فزیکل ګولډ د هغه سره سیوا شي نو دا خو بیا د ډالر ته د اکانومي ته خطر جوړه ده دا سوالات چې په ذهن کې راشي نو د هغې نه یو قسم د اشاره دې طرف ته ملاویږي چې څنګه هغه متل دی هر کمال یې را زوال هر کمال ته چې یو څیز ورسي د هغه دپاره د هغې نه بعد زوال شروع کېږي آیا د ده دپاره به دا زوال سٹارټ شوی خو نه د امریکای ته چې د ډونالډ ټرمپ په صدارت کې مونږ وګورو هغه چغې خو چې میک امریکا ګریټ اګین خو د هغه په صدارت کې امریکا ته ډېر ټف ټایمز مخامخ شوي دي ډېر ټف ټایمز سره مخامخ شوی دی ډېر سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی نو آیا دا شو کوي چې د امریکای اوس هغه زوال سٹارټ اغستی دی دا به اوس د هغې زوال راځي
کنه دا د دوی ټیکټکس دی په دې طریقه باندې به ځان بچکی را بچکی او دغه شانتي کې یونیپولر ورلډ به ساتي او ډالر ډامینیټډ کرنسي به د امریکا وساتي او ځان به په دې کې کامیاب مو ساتي. ستاسو ذهن اوس دې باره کې څه ستاسو رایې څه د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر واحسن.